بسم الله الرحمن الرحيم. ناقص واوي أسباب سمع يسمع الرضا والرضوان خوشنود شدن و پسند کردن. پتیر سبق کے درما یرمی دباب سخا د امر او دارنگی د نهی د ثقیله او خفیفه صیغه او دارنگی د صیغو تعلیلات ذکر شول، ورسرا گردان د اسم فاعل او اسم مفعول او دارنگی د دې دواړو د صیغو تعلیلات هم بیان شوي وو. اوس د دې ځینه علامه صاحب د ناقصو څخه یو بل باب ذکر کوي، نو فرمای ناقص واوی اسباب سمع یسمعو. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخله تر را روان لفیف مفروق الضربا یضربو پوری څلور خبرې بیانول دي، څلور خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د ناقص واوینه بدرتا د سمع یسمعو صرف صغیر ذکر کی. اول نمبر خبره څه ده چې د ناقص واوینه بدرتا د باب سمع یسمعو څه ذکر کی؟ صرف صغیر. دوهم نمبر خبره د دې باب د صیغو تعلیلات بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره د ناقص یایی څخه بدرته د باب د سمع یسمعو ذکر کی، یا د باب سمع یسمعو صرف صغیر بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره څه شوه چې د ناقص یایی نه بدرته د باب سمع یسمعو صرف صغیر ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې باب د صیغو تعلیلات بدرته ذکر کی. نو نننی سبق په دې څلور خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه وه چې د ناقص واوینه بدرته د باب سمع یسمعو صرف صغیر ذکر کی. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره ناقص واوی اسباب سمع یسمعو. د سمع یسمعو باب د ناقص واوینا الرضا والرضوان دا دواړه مصدرونه راځي. خوشنود شدن په معنا د خوشالیدلو سره و پسند کردن او دارنګي په معنا د خوښولو سره راځي. صرف صغیر لاندې ذکر دی رضی یرضا ورضوانا فهو راض ورضی یرضا رضا ورضوانا فهو مرضی الامر منه ارضا والنهي عنه لا ترضى الظرف منه مرضا والآلة منه مرضا مرضات مرضاء وتثنيتهما مرضيان ومرضيان والجمع منهما مراز ومرازي. وأفعل التبذيل منه أرضى والمؤنث منه رزيا. دلتا رز يد زما كتاب کی رزيا ده اصل رزيا وتثنيتهما أرضيان ورزيان والجمع منهما أرضون وأراز ورزا ورزيات.
در جميع صيغ معروف. این باب هم اعلال مثل اعلال دعیه یدعا شده و همه اعلالات صيغ این باب مثل صيغ باب دعا یدعو است. دوهم نمبر خبره سوا چې د دې باب د دې رضیه یرضا د باب د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبره چې د صيغو تعلیلات بیانول دي. علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې در جميع صيغ معروف. علامه صاحب فرمای د دې رضیه یرضا د دې باب په ټولو صيغو کې تعلیلات په شان د باب د دعا یدعو شوي دي او کېږي. د دعا یدعو د باب په صيغو کې چې کم تعلیلات کېدل، کم قوانین هلته جاري کېدل، هماغه تعلیلات دلته هم کېږي، هماغه قوانین دلته هم څه کېږي؟ جاري کېږي. خو د دې باب د ماضی معلوم او د ماضی مجهول په دې دواړو کې تعلیلات په شان د دعیه د فعل ماضی مجهول کېږي. هلته چې په دعیه فعل ماضی مجهول کې کم تعلیلات کېدل، همغه تعلیلات دلته د دې باب په ماضی معلوم کې هم کېږي او په چا کې هم کېږي؟ په ماضی مجهول کی. یعنی په دې دواړو ماضی معلوم او په ماضی مجهول دلته په دې دواړو صرف کبیرونو کې په معلوم او مجهول کې واو په چا سره بدلیږي؟ په یا سره بدلیږي. صحیح شو؟ ما دعیه قانون پکې لګېدلی دی. دارنګې د دې باب چې کم مضارع معلوم ده او دارنګې مضارع مجهول، په دې دواړو گردانونو کې په مضارع معلوم او په مضارع مجهول کې گردانون تعلیلات دا په شان د چا کېږي؟ یدعا. په یدعا فعل مضارع مجهول کې چې الته کم تعلیلات کېدل، کم قوانین جاری کېدل، همغه تعلیلات او همغه قوانین دلته د دې باب په مضارع معلوم کې هم لګیږي او په چا کې هم لګیږي؟ مضارع مجهول کې هم لګیږي. پوه شولې؟ هماغه تعلیلات. خو صرف د دې باب او د دعا یدعو باب په منځ کې صرف دومره فرق دی چې دلته چې کومه صيغه د اسم مفعول د مرضیون، څه شی صيغه؟ مرضیون. په دې کې چې د خلاف القانون د دلیون قانون لګېدلی دی. خلاف القانون قانون د چا لګېدلی دی؟ د دلیون قانون په مرضیون صيغه کې لګېدلی دی. اداسې چې مرضیون اصل کې مرزوون و دوه واوونه و، نو دا دواړه واوونه خلاف القانون د دلیون قانون د وجې نه بدل په چا سره کړلی شول؟ په یا سره. بیا وله یا په دوهم یا کې څه کړلی شوله؟ مدغمه. ما قبل د یا نه چې کومه مخکې ضمه و هغه د یا د مناسبت د وجې نه بدله په چا سره کړلی شوله؟ کسرې سره. نو مرضیون جوړ شو. صرف دومره فرق دی. نور همغه تعلیلونه دلته هم شوي. هلته چې کوم تعلیلونه کېدل دلته هم شوي دي. خو هلته چې په ماضي مجهول کې کوم تعلیلونه کېدل، هماغه تعلیل دلته په ماضي معلوم کې هم کېږي او دارنګې په ماضي مجهول کې هم کېږي. هلته چې په مضارع مجهول کې کوم تعلیل کېده، هماغه تعلیل دلته په چا کې هم کېږي؟ په مضارع معلوم کې هم کېږي او په چا کې هم کېږي؟ مضارع مجهول کې. فرق صرف دومره دی چې دلته په صيغې د اسم مفعول کې مرضیون کې خلاف القانون د دلیون قاعده لګېدلې ده. قاعده د چا لګېدلې؟ دلیون. د دلیون قانون د وجې نه مرضیون اصل کې مرزون دی. د مرزون په آخر کې دوه واوونه جمع شول، نو د دلیون قانون د وجې نه خلاف القانون خلاف القاعده دا دواړه واوونه په یا سره بدل کړلی شول. بیا یا په یا کې څه کړلی شوله؟ مدغم کړلی شوله. ما قبل ضمه په کسرې سره بدله کړلی شوله. دا خلاف القانون ولې دی؟ خلاف القانون ځکه دی
چې د دلیون قانون کې موږ ویلي وو چې هر هغه کلمات چې په وزن د چا هر هغه جمع چې په وزن د چا وي فعول دغه په اخر کې دوه واونه راغلي وي دا مرضیون دا جمع نه ده دا څه شی نه ده جمع نه ده او نه په وزن د چا دی فعول باندې دی ځکه خلاف القانون دی. ګورې دې دوام نمبر خبرې ته در جميع صيغ معروف د دې باب د دې رضیه یرضا د دې باب د پټولو صيغو د معلوم کې پټولو صيغو د چا کې معلوم کې در جميع صيغ معروفین باب د دې باب د معلوم پټولو صيغو کې هم اعلال مثل اعلال دعیه و یدعى شدا اعلالونه تعلیلونه دا پشان د دعیه او یدعى شوي دي په مجهول کې خو اسنم کیږي خو په معلوم کې هم تعلیلونه د چا پشان شوي دعیه یدعى یعنی په ماضی مجهول کې ماضی معلوم کې تعلیل دا پشان د چا شوی دعیه او په ماضی مجهول کې خاصم دی په معلوم کې هم د دعیه پشان دی تعلیل شوی واو بدل شوی په یا سره دی او په مضارع معلوم کې هم د یدعى پشان تعلیل شوی دی مضارع مجهول کې خاصم کیږي و یدعى شدا هم اعلالات صيغ این باب د دې باب د ټول صيغو اعلالات اعلالونه مثلی صيغ باب دعا يدعو است دا پشان د صيغو د باب د دعا يدعو دی الته چې کوم تعلیلات کې د لامغه دلتم کیږي جزء مرضی علاوه د صيغه د مرضی د مفعولنا جزء مرضی مفعول علاوه د صيغه د مرضی اسم مفعولنا کې در اصل مرزون بود چې دا په اصل کې مرزون و بودا و برخلاف قیاس د قانون خلاف د قیاس خلاف قاعده دلیون قاعده د دلیون در آن جاری شده په دې مرضیون اسم مفعول په ټولو صيغو کې جاری شوی می باید فهمید وای په دې باندې ځان پوهه کول پکار دی و می باید گردانید او گردانونه کول پکار دی وای ځان په پوهه که طالب جانا او گردانونه هم څه کا وکا دا خو زه درته نه وایم دا به اوس وای تکې د ماضی صرف کبیر څنګه کیږي مضارع ماضی مجهول مضارع مجهول اسم فاعل اسم مفعول دا ټول تیر شوي اسانه دي ګران نه دي لږ سوچ غواړي که چا لږ سوچ وکړه پوه شو که بیا هم څه مشکل بیا ووایي ناقصي آیي السمع الخشیة ترسیدا دریم نمبر خبره څه وه چې گردان به درته ذکر کی د ناقصي یایي چې د ناقصي یایي نه به د سمع یسمعو څه درته ذکر کی صرف صغیر نو دا دریم نمبر خبره چې صرف صغیر ذکر کول دی دا علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره ناقص یایي السمع الخشیة ترسیدا صرف صغیر د ناقص یایي د باب د سمع یسمعنا الخشیة ترسیدا په معنا د یریدلو سره خشیه یخشا خشیة فهو خاش وخشیه بعینه صرف صغیر د دې باب پشان د صرف صغیر د رضیه یرضا ده هغه صرف صغیر چې څه رقم ومق شان دا صرف صغیر هم ده هیڅ فرق پکې نشته دی هغې ته ګورې او صرف صغیر وکړئ تا آخر بوضع مجهول رما یرمی اعلال افعال این باب شده در دیگر سیاق صرف صغیر مثل صرف صغیر رما یرمی دا څلورم نمبر خبره ده څلورم نمبر خبره څه وه چې د دې سمع یسمعو د باب چې دا خشیه یخشا ده ناقص یایي د دې باب د صیغو تعلیلات به درته ذکر کړي نو دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي فرمایي بوضع مجهول رما یرمی علامه صاحب فرمایي د دې باب
د دې خشیه یخشا د دې باب د افعالو په صيغو کې د دې باب په فعلونو کې د دې باب په څه شي کې په فعلونو کې یا د دې باب د افعالو په صيغو کې هغه که معلوم دي او که مجهول دي دا تعلیلات دا پشان د چا شوي دي د رومیه یرما د رما یرمی د مجهول پشان د رما یرمی د باب د څه پشان د مجهول الته چې د رما یرمی باب په فعل مجهول کې کم تعلیلات کېدل اماغه تعلیلات دلته هم شوي دي هم په معلوم کې شوي دي او هم په چا کې شوي دي مجهول کې په فعل معلوم او په فعل مجهول کې او دارنګه الته چې په اسماء مشتقاتو کې کم تعلیلونه کېدل اماغه تعلیلونه د دې باب په اسماء مشتقاتو کې هم کېږي اسم ظرف اسم تفضیل اسم فاعل اسم مفعول اسم اعلی په دې کې هم هغه تعلیلات شي په څلورم نمبر خبره پوه شئ علامه صاحب فرمایي د دې باب په فعلونو کې د رما یرمی د باب د مجهول د صيغو په شان څه شوي دي تعلیلونه شوي دي اعلالونه شوي دي د رما یرمی د باب په مجهول صيغو کې چې کوم تعلیلونه کېدل اماغه تعلیلونه د دې باب په څه کې کېږي په فعلونو کې کاغه معلوم وي او کاغه څه شي دي مجهول خو د دې باب په ټولو فعلونو کې اماغه تعلیلونه د رما یرمی باب د مجهول پشان کېږي او پشان شوي دي او په اسماء مشتقاتو کې په اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی اسم تفضیل وغیرہ کې تعلیلونه د رما یرمی باب د اسماء مشتقاتو په شان شوي دي کړي مې دي آسانه دي بیا یې وګورئ که کوم ځای کې درته مشکل و بیا یې پوښتنه وکړئ که نه درنه اورم یې بیا پوه شو چې یاد هم نو خیر هم نشته ګورئ ورته بوضع مجهول رما یرمی اعلال افعال این باب شده بوضع مجهول په طرز او طریقې د مجهول د رما یرمی باب اعلال افعال این باب د دې باب د فعلونو اعلال شده شوه د رما یرمی د مجهول پشان د دې باب په فعلونو کې څه شوی دی تعلیل او اعلال شوی دی د رما یرمی په مجهول صيغو کې چې کوم تعلیلونه کېدل اماغه تعلیلونه د دې باب په فعلونو کې هم شوي دي که هغه معلوم دی او که مجهول در دیگر سیاغ صرف صغیر د دې باب په نورو صيغو د صرف صغیر کې در دیگر سیاغ صرف صغیر او په نورو صيغو د دې باب په صرف صغیر کې مثل صرف صغیر رما یرمی تعلیلونه دا پشان د صرف صغیر د رما یرمی پشان شوي د چا پشان څه مطلب در دیگر سیاق نه مراد اسماء مشتقات دي یعنی د دې باب په اسماء مشتقاتو کې د رما یرمی د اسماء مشتقاتو په شان باندې څه شوي دي تعلیلونه الته چې په اسماء مشتقاتو کې کم قوانین لګېدل کم قوانین جاری کېدل کم تعلیلونه کېدل همغه تعلیلونه دلته هم کېږي دا مطلب دی در دیگر سیاق صرف صغیر مثل صرف صغیر رما یرمی بس دی نو نن سبق مشتمل په څو خبرو باندې څلور